محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قران کریم د سوره اعلی یو آیات تلاوت کړي. دا د قران کریم اعجاز دی چې کله انسان دا غي یو مختصر آیات راواخي، دا غي الفاظ که هر څومره مختصری، دا غي کلمات او حروف که هر څومره کوتاهي، لیکن چې کله انسان دا غي په معنا کې فکر وکړي، دا غي هغه صحیح مطلب ته ځان ورسوي او بیا د قران کریم د آیات د خپل ژوندۍ د لپاره دستور او قانون جوړ کی او خپل ژوندۍ د قران کریم پر دی آیات باندې روانه کی، بیا خو د انسان د ژوندۍ د لپاره د قران د یو آیات کفایت کوي او د انسان د ژوندۍ درستګي الله تعالی په دی یو آیات سره هم راولي. الله تعالی قران کریم کې انسانانو ته سوئی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى. دی کې الله تعالی د انسانیت د یو بیماری تشخیص کوي چې انسانانو په تاسو کې دغه بیماری وجود لري او دغه بیماری تاسو د ژوندۍ په هر شعبه کې تاسو د پاره د هلاکت او د تباہی ذریعہ ده. نو دی یو آیات کې الله تعالی یو طرف ته د انسانیت بیماری او ناجوړی ښکارا کوي او د دې سره د ستی په کونج کې الله تعالی د دې بیماری علاج بیانوي. نو دا بیماری ده او د بیماری علاج ده. دوی مختصری جملې دي، لنډې جملې دي، لیکن ما درته ویل اوله کې د انسانیت خرابي ښکارا کیږي چې د انسانیت په مزاج کې دا خرابي ده او د دې په اړه کې دسته الله تعالی د هغه خرابۍ د لریوالي طریقه بیانوي چې د دې خرابۍ د لریوالي دغه طریقه ده. نو بیماری او خرابي ښکارا کېدل او د هغه په اړه کې د بیماری او د خرابۍ د لریوالي طریقه بیانېدل، دا د قران کریم اعجاز دی او قران په دوه جملو کې ښکارا کوي. اوس هغه بیماری او خرابي د انسانیت په مزاج کې صدا الله تعالی ورته بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسانانو تاسو په هر معامله کې د دنیا ژوندۍ ته ترجیح ورکوئ. تاسو ژوندۍ د دنیا په دایره کې روانه ده او تاسو کوشش دا دی چې بس د دنیا خوشحالي پیدا کم، د دنیا فلاح پیدا کم، د دنیا راحت پیدا کم، د دنیا کامیابی پیدا کم او تاسو د دنیا ژوندۍ ته، د دنیا خوشحالۍ ته، د دنیا راحت او کامیابی ته ترجیح ورکوئ پر هغه ژوندۍ باندې چې کومه ژوندۍ د مرګ وروسته را روانه ده. د دنیا د ژوندۍ فکر در سره دی، د آخرت د مرګ څخه وروسته د ژوندۍ فکر نشته. د دنیا د خوشحالۍ غم اخسته او دې ته ترجیح ورکوي پر هغه خوشحالي چې د مرګ وروسته ده. د دنیا د عزت او د فلاح او د کامیابی غم در سره دی او د دې فکر در سره دی او دې ته ترجیح ورکوي پر هغه غم، پر هغه خوشحالي، پر هغه فلاح، پر هغه کامیابی چې ستا د مرګ بعد ستا په کومه ژوندۍ کې ستا د پاره پرته ده. نو دنیا ته پر آخرت باندې ترجیح ورکول، د دنیا خوشحالي ته د آخرت پر خوشحالي ترجیح ورکول، د دنیا کامیابی او فلاح ته د آخرت پر کامیابی او فلاح باندې ترجیح ورکول، دا د انسانیت په مزاج کې خرابي ده او دا د انسانیت یو قسم بیماری او ناجوړی ده. نو الله تعالی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تاسو د دنیا او ژوندۍ ته ډیره ترجیح ورکړی ده او د دنیا هر څه می د ځان لپاره ډیر خوش کړی دي. اوس د دې بیماری علاج څه دی؟ د دې بیماری علاج دا دی چې انسان د ځان سره لږ فکر وکړي چې د کومې خوشحالۍ او د کومې ژوندۍ لپاره زما منډې او ترنډې روانې دي. د هغې لپاره ما شپه او ورځ سره یوه کړې ده، د هغې لپاره زما ټول محنت او زما ټوله کوشش روان دی چې دې ژوندۍ کې زما لپاره ښایسته کور پیدا سي، زما لپاره ښایسته سوارلي پیدا سي او دې کې زه منصب پیدا کړم او دې کې زه عزت پیدا کړم او په دې کې زه ژوندۍ په سکون او خوشحالي کې تېره کړم. د دغه منصب د پاره، د ښایسته کور د پاره او د دې ژوندۍ د راحت او د عزت پیدا کولو د پاره بیا ته د انسانانو سره بغض هم کوي، نفرت هم کوي، بیا ته د انسانانو سره جنگونه او جګړې هم کوي او بیا د دې ژوندۍ د خوشحالۍ د پاره ته د انسانانو وینې بهوي او د دې ژوندۍ د آبادۍ د پاره ته د انسانیت د وینو تږی ګرځېدلی. آیا یو وخت د ځان سره دا فکر کړی دی چې دا ژوندۍ زما به یې څو ورځي؟ که زه د ټولې دنیا حکومت پیدا کړم دا به زما سره یې څو ورځي؟ که زه د ټولې دنیا خوشحالي او راحت پیدا کړم دا به زما سره څو ورځي؟ او د دې څه وروسته چې د کومې ژوندۍ سره زه مخامخ کېږم او د دې څه وروسته چې د کومې خوشحالۍ او د عزت او د راحت تمه لرم، هغه د دې په مقابل کې څومره خیر ده، هغه د دې په مقابل کې څومره دایمي ده، هغه د دې په مقابل کې څومره همیشه ده. ځکه د دنیا د دې فاني خوشحالۍ غم اخیستل او د آخرت دایمي خوشحالي د دماغ ایستل
او د دنیا د یو معمولی عزت فکر کول او د آخرت هغه معمولی هغه عظیم عزت د دماغ سره استل او د دنیا د یو سورزي د ژوندۍ فکر او د غې د پر مهنت روانول او د آخرت هغه دایمي او باقی ژوندۍ د دماغ استل دا د انسانيت بیماری ده او دا په انسانيت کې د بیماری الله تعالی پیدا کړی ده دا یو حقیقت دی چې دنیا کې یو خوشحالي کامل نه ده که یو سړی هر څومره لوی خوشحالي ته ځان ورسي دا غي سره الله تعالی په یو کنج کې د غم او د تکلیف ازغی لګولې دي که په دنیا کې هر څومره راحت پیدا کې که په دنیا کې هر څومره لذت او خوند پیدا کې که دنیا کې هر څومره منصب او عزت پیدا کې دا غي په یو کنج کې د صدمې او د غم ازغی ور سره لګېدلې دي ځکه دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي کامل نه ده پیدا کړي دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي دایمي نه ده پیدا کړي او دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي خالص نه ده پیدا کړي تاسو ګوره یو سړی دی هغه وژي دنیا کې او د حازمه او اجتهاد خورګي ته ډیر زړه غواړي او دا غي په مقابل کې د بهترین خوراکه ده بهترین نفقه ده او د ډیر دلوژه او د شوق په حالت کې پر دې خوراکه او نفقه باندې کشي لیکن چې د کله د ګولې له لاس وروړي دا غي په مقابل کې الله تعالی د دې صاحب بهادر پر دماغ داسې فکر ور کړی داسې غم او تشویش پر دې دماغ ور کښینولې چې د نه د خوراکې په خوند پوسی نه د غي په لذت پوسی نه د غي د خوراک په طریقه باندې پوسی چې څنګه مې وخوړله پر دې باندې مې څه خوند واغسته نو دنیا کې که یو طرف ته برابر سي د بل طرف کړه که یو طرف ته خوشحالي راسي د بل طرف تکلیف ور سره تړلې که د یو طرف ته خوند راسي لذت راسي د غي په مقابل کې به خوندي او به لذتي ور سره تړلې نو دنیا کې خالص خوشحالي نشته په دنیا کې کامله خوشحالي نشته په دنیا کې دایمي او همیشه خوشحالي نشته نن په دنیا کې انسانانو دا فکر دی چې زب مال او دولت را پیدا کم د غي په ذریعہ به شکور په جوړ کم د غي په خاطر به زړه سوارلی ځان له پیدا کم د غي په خاطر باندې به زړه ژوندۍ روانه کم نو زب په دې ژوندۍ کې د خوشحالي مالک سم نن به منصب او قدرت پیدا کم نن به امارت او وزارت پیدا کم دا غي په خاطر به زما ژوندۍ ډیره د عزت او د خوشحالي او د راحت او د سکون سره خاموس لیکن تاسو هغه خلکو ته وګورئ چې کم چا مال او دولت لاس لرا وړي دي چې کم چا منصب او حکومت او عزت ځان له پیدا کړی دي نو ظاهرا خو بشایسته کوري او ظاهرا خو بشایسته سوارلی ظاهرا به دغه پکور کې سارو ماشام شایسته او خوژه نفقای او هغه ته به خادمان ولاړي هغه ته به نوکران ولاړي او دغه سلوټ او دغه سلام ته ډیر خلک پیشیش لیکن صاحب بہادر چې ورځ په عزت او خوشحالي کې تیر کی شپه چې کله ور باندې راسي چې د کله پر بهترین بستر باندې پریزي بیا د خوب نه ولورسي بیا د دې ته مجبور سي چې د ډاکټر سره ګولۍ اخلي هغه ګولۍ د نشي دي هغه ګولۍ د خوب دي بیا د خوب په ګولۍ د نشي په ګولۍ ځان نشه کوي او چې کله دغه دماغ ټول شپه په نشه کې پریزي نو سار چې راکښینی پر دې سر باندې داسې بوجي دی به داسې محسوسه لکه د خوني چرچ د پر سر باندې پروت شي بیا نه چاته خبره کوي نه د چا په خبره کویږي نه د چا سره مجلس کوي نه د چا سره خبرو کو مجلس کولو ته تیاری شي لیکن د دې په مقابل کې یو مزدور دی هغه ټول ورځ بل شدر لاس نیولې ده هغه په خپل بزګری کې دی هغه په خپل روزانه کې د ماشام پورې بیلچه و چلی او ماشام کور خو نستا بهترین مکان خو نستا د استوګنی ځای خو نستا هغه د خپل بزګری په کوډل کې پریوس او شایسته نفقه خو نستا هغه د یو ګولش لومبي یو غړک لومبي او ګولک ډوډۍ سره برابر کی او دا غي د پر آرام ده بستر خونستا هغه ډیر زله د خپل سنگل در دې سر لاندې او چې کله ماستن پریزي په داسې آرام باندې دی بيدي چې بیا در ساره پوری پزان نه خبريږي سار چې کله راپورته نيسي نه په بدن کې ستړیا ستا نه په بدن کې تکلیف ستا نه په بدن کې مشقت ستا بیا د حشاش بشاش بیا د تر او تازه رواني ورځ ته بالکل برابر ولاړ نو تاسو د فکر وکړئ چې د هغه سړی د دې دومره مال او دولت سره د دې دومره منصب او حکومت سره د هغه شپه په کم شکل باندې تیر وسو لیکن د دې غریب شپه په کم شکل باندې تیر وسو نو ما درته دنیا کې الله تعالی خوشحالي کامل نه ده پیدا کړي کله یو طرفه خوشحالي او د بل طرفه ازغی ور سره ده کله یو طرفه صراحت او د بل طرفه تکلیف او سختی ور سره ده او لکه څنګه چې خوشحالي کامل نه ده الله تعالی مشقت او مشکلم کامل نه ده پیدا کړي د دې سره بیا د بل طرفه خوشحالي ور سره ده کټوله زندگی پر راحت په غم کې په پریشانی کې په بیماری او په ناجوړی کې لیکن الله تعالی په یو کون کې داږي سره د خوشاله فکر مرګري کوي د خوشاله ترتیب ور سره جوړي د دنیا کې حقیقت دا دی الله تعالی د کائنات کې درې عالم پیدا کړی یو عالم هغه دی چې هغه صرف الله تعالی جنت پیدا کړی دی هغه د خوشاله ځای دی هغه د راحت ځای دی هغه الله تعالی خپل میهمان خانه ټاکلې ده التن غم راضي نه پریشانی راضي التن بیر راضي او نه ستړیا راضي الته د انسان سره نه خوف پیدا کیږي الته پر انسان باندې نه تکلیف او مشقت رافي شي
دا غي په باره کې الله تعالی ویلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دلته نه بیرستا چې په مستقبل کې بس کیږي نه غم ستا چې در شام صفات نو یو عالم الله تعالی صرف د خوشاله مرکز پیدا کړی دی الله تعالی پر انسان باندې غم او پریشانی نه راوړي او دویم عالم الله تعالی صرف اور صرف د غم ځای پیدا کړی دی چې الته نه خوشحالي ستا نه د خوشاله بوی ستا الته نه راحت ستا نه سکون ستا نه اطمینان ستا الته غم دی الته بیره ده الته پریشانی ده الته تکلیف ده او هغه د الله تعالی عذاب خانه ده چې جهنم ده دا غي متعلق الله تعالی وای انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین الته چې ما کوم عذابونه یشي د دنیا کې هغه عذابونه نه یشي الته داسې حالات راځي ما لا عین را چې سترګونه دی لیدلې ولا اذن سمعت غوږونه دی اورېدلې ولا خطر على قلب امرئ د انسان په دل او دماغ کې دا غي فکر نه دی راغلی ولا يوثق وثاقه احد الته انسان په داسې زنجیرونو کې تړل دی په داسې قیدونو کې دی په داسې پنجرو کې او د اور او د سکروټو په داسې کوټو کې تړل دی چې الله تعالی وایي دا غي غوندي تړل په دنیا کې بیا بل چا نه کوي لیکن دریم عالم هغه الله تعالی ګډوډ پیدا کړی دی کله یو طرف خوشحالي رااله بل طرف غم دی کله یو طرف راحت رااله د بل طرف تکلیف دی کله یو طرف لذت او خوند رااله د بل طرف بدخوندي ور سره تړلې ده هغه دغه عالم دی چې نن ما او تاسو په کوم عالم کې رواني چې دنیا ده نو دنیا الله تعالی دا سینه ده پیدا کړي چې باغی کې بسړې کوشش وکړي صرف خوشحالي به پیدا کړي هغه کې بسړې مهنت وکړي صرف راحت به پیدا کړي هغه کې بسړې او جدوجہد وکړي او ځان بستړې کړي او یقیني خوشحالي او یقیني راحت ته ځان ورسي الله تعالی دا سي پیدا کړي نه نو کله یو سړی دا فکر سي چې په مال او دولت به په دنیا کې خوشحالي یقیني پیدا کم یا په منصب په حکومت باندې به په دنیا کې سکون او اطمینان پیدا کم یا په نور اسباب باندې ځان له په وسایل باندې ځان ته ډیره اساني جوړ کم نو زوایم چې دا سړی د دنیا د حقیقت څخه خبره ده د دنیا حقیقت الله تعالی دا سي جوړ کړی نه دی چې باغی کې سړی د مال او دولت یا د پای کې سړی د منصب او د حکومت یا د هغه کې سړی د وسایل او د اسباب په خاطر ځان راحت او خوشحالي ته ورسي ځکه دې کې راحت خالص ستنه په دې کې راحت کامل ستنه په دې کې راحت دایمي او همیشه ستنه کچېره دغه راحت خوشحالي دایمي وای د دنیا کې نو چې کوم چاته الله تعالی ور کوله هغه د الله تعالی محبوب بندگان انبیاء ته ور کړی وای بیا به د هغې سره خوشحالي وای بیا به د هغې سره راحت وای بیا به د هغې زندگی په اطمینان کې وای لیکن تاسو د انبیاءو د زندگی داستان ووینئ چې د هغې په زندگی کې کوم مشقتونه پر هغې باندې تیر شوي دي هغه مشقتونه بیا امت نه دي لیدلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان اشد الناس بلاء چې څومره سخترین امتحانات دي الانبیاء اولنې پر انبیاء باندې دي ثم الاولیاء بیا پر اولیاء باندې دي ثم الامثل فالامثل بیا چې انبیاء او اولیاء ته کوم انسانان ډیر قریب دي نو زیات محنتونه زیات ستړي زیات پریشانه او زیات مشکلات او د دې خلکو د پاره پیدا شوي نو زیات مشکلات سره داخل راغلي دي نو ما درته په دنیا کې چې ته هر خوشحالي پیدا کړي په دنیا کې چې هر څومره شایسته کور جوړ کړي په دنیا کې چې هر څومره لوی منصب او عزت ځان له پیدا کړي لیکن دا نه معلوم دستی دا فکر کول چې نه معلوم پر روانه ګنټه کې به بقا لري او کبه ختمیش نه معلوم چې روانه میاشته وز پر دې منصب یم او کبه نه نه معلوم پر روانه میاشته کې به زما ژوندۍ د غزي په خوشحالي کې کوي پریشانی رسي او نه معلوم چې یو کال به زما سره د خوشحالي دایمي او کبه نه نه معلوم 15 کال به پر ما باندې د ژوندۍ د غزي تیریږي او کبه نه نو دنیا کې کنوره یو پریشانی نه هر سات کې د سړی سره خوف او بیره سره ده چې اوس به دا خوشحالي او ژوندۍ را ختم شي اوس به را ختم شي اوس به را ختم شي نو دنیا کې خوشحالي کامل نه ده په دنیا کې خوشحالي او راحت کامل نه ده دایمي نه ده همیشه نه ده خالص نه ده د هر کنج د طرفه د انسان د مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د هر کنج سره انسان د پریشانی او تکلیفو سره مخامخ کیږي لیکن د دې په مقابل کې چې د مرګ بعد کم حالات دي دا غي په بارک الله تعالی وی والآخرة خیر اخرت خیر ده د خیر ترجمه مفسرین په کامل باندې کوي د اخرت خوشحالي کامل ده وابقى د اخرت خوشحالي دایمي ده همیشه ده کچيري او سړی ته الله تعالی د اخرت او د جنت خوشحالي ورکی دا غي سره بیا د غم ازغې نستا دا غي سره د یو صدمه او پریشانه فکر نستا اغي بیا کامل ده اغي بیا همیشه ده اغي بیا دایمي ده اغي بیا باقی ده پای کې ختمواله نه راځي لیکن دا د انسانیت بیماری ده چې سلیروي ساته د دې دایم د دې فانی او ختمېدونکو خوشاله فکر اخسته دي د دې معمولی او عارضی راحت فکر اخسته دي او د هغه په مقابل کې د د آخرت کامله خوشحالي د آخرت هغه باقی خوشحالي د آخرت هغه دایمي خوشحالي د فکر سره وتلې ده دا د انسانیت بیماری و نه جوړی ده
د آخرت د خوشاله او د دنیا د خوشاله په حدیثو کې عجیب مثالونه راغلي دي. د دنیا د خوشاله مقدار په دې شکل یو سړی ډیر وژری دی، لکه عام طور پر موږ او تاسو د حالت کله د روزمات په وخت کې راځي، د ډیر لوږې او د تنګ په حالت کې د انسان شوق ډیر اوبو او ډیر یخو اوبو ته او خوږو اوبو ته او بهترین نفقې ته ډیر زیات دي. چې کله انسان ته اوبه مخله راله هغه نفقه مخله راله چې انسان کښېناستی پر هغه نفقه باندې په شوق، چې کله اوله ګوله خوري د اوله ګوله کې ډیر لذت خوند، دویمه ګوله خوري دویمه هم د عمر لذت لري، درېمه چې وخوړله درېمه هم لذت لري، لیکن قرار د انسان د نسو د معدې حد راپورته کیږي ډکیږي. په څلورمه ګوله کې بیا هغه خوند نشته، په پنځمه کې نشته، په لسمه کې ورځ په ورځ وار په وار هغه خوند ختمیږي چې کله د مړېدو وروسته د یو برتن سالن وخوړی د هغې څه وروسته بیا که ده د سره زور وکړي یو ګوله په خوله باندې ورچخ کړي د هغه حد پرایي بیا د ده بدخوندي ده بیا د باقي وي. نو د دنیا د راحت د دنیا د خوند صرف یوه ده، دوی دي، درې دي، د پنځو ګولو پورې دي. لیکن جنت کې چې انسان وژی سي او انسان ته نفقه کښېښول سي، د پیغمبر علیه السلام حدیث دی اوله ګوله یې وخوړله دې کې ډېر لذت دی، دویمه ګوله کې هغومره لذت دی، په لسمه ګوله کې هغومره لذت دی، په سلمه ګوله کې هغومره لذت دی، په زرمه کې هغومره لذت دی، په لکمه ګوله کې هغومره لذت دی. ځکه جنت کې دا حد په د انسان په جسم کې نشته چې سړي باندې مړتیا راسي. بیا چې په اول ګلاس یخو اوبو کې څومره خوند دی، په دویم کې هم دغومره خوند دی، په لسم کې هم دغومره خوند دی، په زرم ګلاس کې هم دغومره خوند دی، چې لک ګلاس اوبه څښئ په هغې کې دومره خوند په اخرني ګلاس کې دی لکه په اول ګلاس کې څومره خوند دی. ځکه جنت کې دا ترتیب نشته چې د انسان مړوالی راسي یا د انسان د وجود ډکوالی راسي. نو د دنیا لذت صرف یو نمونه ده، د هغې حد د یوې ګولې او در دوو در درو پورې دی، او د دنیا لذت فاني دی، دستي ختمیږي، او د دنیا خوند عارضي دی، هغه د انسان څخه دستي ضایع کېږي. لیکن والآخرت خیر، د آخرت خوند کامل دی، د آخرت خوند باقی دی، د آخرت خوند همیشه دی، او د آخرت خوند نه ختمېدونکی دی، او د آخرت خوند نه ضایعېدونکی دی. نو زما او ستا مخ ته یو طرف ته د دنیا خوند دی چې هغې حد در درو ګولو پورې دی، او د دې په مقابل کې د جنت د نعمتو خوند دی چې د هغې خوند در زرو در لکو ګولو پورې دی. لیکن د هغې باوجود زما او ستا سهار هم د دې لذت په فکر کې دی چې دا به څنګه پیدا کړم، د دې راحت په فکر کې شپه تېروو، او ورځ مې ټوله په دې منډو کې ده، او ټوله مسلسل محنت او جدوجهد مې د دې راحت لپاره دی چې هغه د درو ګولو مقدار دی. او د دې په مقابل کې چې د جنت کم نعمت دی، د آخرت کم نعمتونه دي، او د جنت کم خوراکونه دي، او د جنت کم راحتونه او سکون دی، هغې زما او ستا په دماغ کې نه راځي، او ما او تا ودې ته پر دې باندې ترجیح ولورکو. نو زما او ستا د مزاج دغه لویه بیماري ده. الله وایي الله ورته وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا، ستاسو زندگی ټوله د دنیا په فکر کې روانه ده، لیکن دنیا 10 ورځې. د دې په مقابل کې والآخرت خیر و ابقا، د آخرت نعمتونه ډېر کامل نعمتونه دي، او ډېرې کاملې خوشحالۍ دي، او ډېرې همیشه و دایمي راحتونه دي. د هغې طرف ته ستاسو یوه ذره فکر نه راګرځي. نو ځکه دا د انسانیت بیماري ده. پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک کې صحابو ته فرمایي اکثروا هاضم اللذات، تاسو هغه شی ډېر ذکر کوئ چې هغې د دنیا غفلت ستاسو د دماغ لرې کوي، د دنیا سره عشق ستاسو د دماغ لرې کوي، د دنیا د خوشحالۍ او د راحت چې تاسو څومره طلبګاره یاست او په دې چې څومره محنت او جدوجهد کوئ، دا شی ستاسو د دماغ لرې کې، دا ستاسو بیماري ده. صحابه ورته وایي ما هاضم اللذات یا رسول الله، ای د الله رسول هغه دی چې زموږ د دماغ غفلت لرې کړي او زموږ د دماغ د دنیا طلب لرې کړي. پیغمبر علیه السلام ورته هاضم اللذات الموت، چې د انسان د دماغ غفلت لرې کوي او انسان د دنیا د خوشحالۍ سره ګرځي، هغې د مرګ یاد دی. د ځان سره دا فکر کوه چې یو ورځ بمرم، څنګه بمرم چې پر کور باندې پر بستره سړی له مرګ راځي. حضرت علی رضی الله عنه وایي داسې مرګ دی لکه 300 واره چې سړی په توره باندې وایي. یو ورځ بمرم او یو ورځ به د دنیا څخه رخصتېږم، او پر څه باندې به ځم؟ د جنازې پر کټ باندې به ځم، او چیرې ځم د قبر په توره خان. څومره زندگی هلته تېروم؟ په زرونو زندگی ده، په سوونو کلونو زندگی ده. د هغې حد و انتها نه ده معلومه، د هغې حد و انتها پر قیامت باندې ده، او قیامت صرف الله ته معلوم دی. نه به زما سره مال او دولت را سره وي، نه به زما سره منصب او حکومت را سره وي، نه به زما سره یو سره سره وي، نه به زما سره بل سره سره وي، او زما زندگی به هلته څومره زمانه تېرېږي. د هغه زندګۍ څخه وروسته قیامت کې راپورته کېږم، او د ټولو اقوامو د عالم په مخ کې د الله تعالی حضور کې د ټولې زندګۍ حساب و کتاب پیښوم.
او د حساب او کتاب سبب ما ورسته ما ته دوی دروازې دي، یو د جنت دروازه ده، یو د جهنم دروازه ده، نه معلوم زما قسمت په دې دروازه کې که په دې دروازه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د انسان د دماغ سره د دنیا غفلت لري کوي، د دنیا خوند او راحت لري کوي او د دنیا شوق او عشق لري کوي، هغه شی ډیر یادوي. صحابه ورته هغه چې د پیغمبر علیه السلام ته الموت د دنیا سره رخصتېدل لږ په دماغ کې راځي او د مرګ فکر دا هغه فکر دی چې د دنیا د ټولو مشکلاتو سره سړی راګرځي. نن چې په دنیا کې څومره جرایم دي، نن چې په دنیا کې څومره ظلمونه کیږي، نن چې په دنیا کې څومره ناجایز کیږي او چې څومره تجاوزات کیږي، دا ټولو بنیاد دا دی چې د انسانانو د دماغ څخه خپل مرګ او خپل قبر او آخرت وتلی دی. چې کله د لاس کې د رانیولو طاقت دی، په دې پښه کې د تک کولو طاقت دی، په دې غاښ کې د چیچلو طاقت دی، په دې ژبه کې د وینا طاقت دی، بیا خو انسان تکبر هم کوي، انسان لوی هم کوي او دا دعوی کوي هم چې ما دیګرې نه زما غوندې بل انسان سته، بیا ظلم دی کوي، بیا تجاوز دی کوي، بیا د انسانیت وینه تویوي، بیا د انسانانو پر جسدو باندې خپل اقتدار او قدرت ته ځان رسي. د هغې بنیاد څه دی؟ د هغې بنیاد دا دی چې د دې غریب په ذهن کې خپل مرګ نشته او چې کله د انسان په دماغ کې مرګ رالی بیا خو مرګ هغه شی دی، بیا خو د مرګ یاد هغه عمل دی چې بیا د ځنګله په تنې تنهایي کې یو سړي ته دمزري زړه ورکړه، د الله تعالی د امر نافرماني نشي کولی، ظلم نشي کولی، تجاوز نشي کولی. بیا به د لاس هغه عمل ته ورسوي چې کوم عمل باندې الله راضي کېږي، بیا به د لاس هغه عمل ته وروږدي چې په کوم عمل باندې دی د جنت مستحق ګرځي، بیا به د لاس د هغه عمل سره ګرځي چې په کوم عمل باندې الله ناراضه کېږي، بیا به د هغه عمل ته نږدې نه ورځي چې د کوم عمل په خاطر دی جهنم ته رسېږي. او دا فکر چا ورکوي؟ دا فکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ورکوي چې صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت څنګه مجموعه جوړه کړه او د هغې کم فکر. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د مځکې د نیمې کورې حکمران او غالبا په دې عصر کې د ده پر 22 لکه مربع میله مځکه باندې حکومت، چې د هغې د نامه اورېدلو سره د دنیا صفر طاقتونه، د دنیا عظیم طاقتونه په لرزان کې وو. د بیت المقدس په سفر باندې د مدینې منورې سره روان دی، بیت المقدس ته ځي او د نیمې دنیا حکمران دی پر وښه باندې تنې تنها او په ساده لباس کې او په ساده جامو کې چې په لاره کې کلو والا څوک ویني، ښارونو والا څوک ویني، دا چاته نه دی معلوم چې دا د نیمې دنیا حکمران دی. هر سړی دی مسافر ګمان کوي مسافر پر لاره روان دی، چې څه زاد او راحله په لاره کې ورسره ده، هغې پر لاره د څه سفره څه وروسته ختمه شوه نو لواره کې لوږه راله او تنده راله او دښتې او بټې بې باندې څه نور معلومېږي، نه د هوټلونو زمانه ده، نه د کلو زمانه ده او دشتونه دي او د مدینې څخه بیت المقدس 15 ورځې سفر دی. چې کله درې ځایه پورې سفر وکړي اخر ګوري د غره په یو لمن کې د لارې څخه په یو کونج کې د پسو رمد سري بره د رمې ته وګرځېد. چې کله راغلی رمې ته شپانۍ راوغوښته، شپانۍ نه پېژني چې سړی څوک دی، مسافر دی. نو شپانه ته وایي سړی زه د لارې مسافر یم او زاد و راحله د لارې خرچه ټوله ختمه شوې ده، نو زه تږی هم یم وږی هم یم، که چیرې ستا په دې پسو کې څه حیوانان داسې چې د هغې شیدې لویشل کېږي نو ما ته یو څه پسونه راولویشه چې د هغې په شیدو باندې زه یو څه تنده وږه ختم کړم. هغه شپانه ورته وایي صاحب ته مسافر یې، د مسافر پر موږ باندې حق دی، لیکن زما په دې رمه کې یو مشکل دی، هغه دا دی چې زما رمه د مالک رمه ده او دا زما سره امانت ده او زه شپانه یم او مالک ما ته اجازت نه دی راکړی چې په لاره کې چاته پسه ورلویشه، نو د مالک د اجازته بغیر نور هیڅ نسم کولی، نو ځکه ستا د دې فرمایش پر کولو څه زه معذور یم. حضرت عمر رضی الله عنه هغې ته حیران سو چې یو شپانه دی او د ځنګله او د دشت فضا ده او څوک نشته، لیکن شپانه د خپل مالک د حکم دومره اطاعت، هغې د انسانیت مربي دی او تربیت هم کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه بره د دې شپانه لږ امتحان اخلي، ورته وایي بچی ته راسه زه به یو ترتیب در برابر کړم، په هغې کې به ستا هم ګټئ زما به هم ګټئ. هغه ورته وایي څنګه ترتیب را برابروي؟ ورته وایي دې پسو کې یو پسه راونیسه چې هغه شیدې لري، هغې ما باندې په پوره قیمت باندې خرڅ کړه، زه به د هغې قیمت تا ته درکړم، تا ته به ګټه دی چې قیمت به په لاس راس درس او زه به پر دې لاره باندې ولاړ سم، د کومه وخته چې شیدې کوي په شیدو به ګزاره کوم او چې کله شیدې ختم شي هغه به ذبحه کړم، د هغې په غوښو به درې ځایه ځان ورسوم او چې کله ته ماښام ورغلې نو مالک ته به ووایې چې ځنګل دی د لیوانو د چرموشانو مځکه ده